قدرمنو دوستانو تاسو به کتلی وی چې نن سبا څومره هم ګرانی راځي نو خلک د مختلف قسم مشکلاتو سره مخ کیږي چې دغه مشکلاتو ښکار یوه ښځه خپله قصه کوي چې کله زما واده وشو نو خاوند سره مې د واده اولې میاشتې ډېرې په خوشحالۍ تېرې شوې خو بیا د هغې نه پس خپل خاوند زه یوه ورځ یو داسې ځای ته بوتلم چې هلته د هغه ملګري او زه خپل ملګرو ته وسپارلم او هغوی ما سره ناروا کار وکړو. دغه ښځه وایي که ما ډېر کوشش هم وکړو چې ځان ترې خلاص کړم خو ما هیڅکله هم ځان نشو خلاصولی او د هغې نه پس بیا زه په دغه کارونو باندې عادت شوم تر دې حده چې زه تر هیره منډۍ ورسېدم. هلته به مې پردو سړو سره ناروا کارونه کول او هغه پیسې به مې چې کور ته راوړلې نو هغه به زما خاوند اخیستې او زما خاوند زما د لاس ګټې وټې ته ناست و. دا ښځه وایي چې ما ته معلومه نه وه چې زما د خاوند کورنۍ داسې ده چې هغوی دغسې ښځې کوي او په ښځو باندې بیا پیسې ګټي. دغه ښځه وایي که هر څومره ما خپل کوشش وکړو خو ما ځان د دغه دلدل نه نشو ایستلی. زه پکې داسې راګډه شوی وم چې ما ته پکې مختلف قسم بیماریانې هم ورګېدې او ما به د خپلې بیماریانو په هکله چاته هم نه ویل. ما به دغسې ناروا کارونه خلکو سره کول او د هغې نه به مې پیسې اخیستې. دا وایي چې په ما باندې دا هر څه زما خپل خاوند کړي دي ځکه چې هغه اوس هم زما د لاس ګټې ته او زما پیسو ته ناست دی او چې زه کله هم د کوره ونه وځم نو ما سره بیا په هغه ورځ باندې جنګ کوي. خو دا ښځه دا هم وایي چې د وبا یعنی د دې کرونا د وجې کاروبار ډیر زیات خراب شوی دی او اوس هیڅوک هم د هیره منډۍ او یا د نورو داسې کوټو مخه نه کوي چېرته چې دغسې بدکارې ښځې اوسیږي. قدرمنو دوستانو یقینا چې دا ډیر زیات دردونکی حالت دی. قدرمنو دوستانو دا واقعه دغه ښځې بي بي سي سره شریکه کړې ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې او ډیرو خلکو کتلې هم ده. د الله تعالی نه به دعا کوو چې د داسې حالت نه خدای پاک نوم مسلمان وساتي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم چې د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو مو سره تر اخره وکتله. ډیره مننه.